د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو. عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر دي. وې صاحب نور خبر نه، خو چې مړ شم خخ کړم او خلق رانه لاړ. نو یو 2 کسان رااله، د الله د توحید تپوس رانه وکړو، ما جواب ورکړ، اغي لاړ. بیا نور کسان رااله، اغي لاس راکو، ستړي مشي را سره وکړه، اغیم لاړ. دا لاړ کم طرف ته؟ خي طرف ته زما په قبر کې یو کړکۍ وه، باغې برانه نوته او بیا به ووت. ماړه کې خیال وکړو چې ته څه کوې په دې تور سوړه کې چې پروت یې، تم ورپسې وځه. وی چې پا کړکۍ زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولی پکې بیگی. نو ما خیال وکړو چې د بازیګر ټیم دی، مونځ کوم. دام حدیث کې راغلی چې سړی مړ شي او خاخي کی، نو که نیمه شپه مې نو په قبر کې په ده زیړی مازیګري، نیمه شپه دې خاخ کو، و چې خلق دلار شي نو لاندې په ده مازیګر. دی وی چې ما مټې اونغختې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکم. وی یو جنۍ رااله او زه رستو نه ونیوم چې دلې منځونه نشته، اودس مه کوه. وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته، دا ته څه وایې؟ وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه، د هغې غاړه کې هارو، هغه هار اوشلېدو. چې اوشلېدو جنۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هله کوې چې دا هار ماله جوړ کړي. وی کېناستم، د تار یو سر هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو، مرایم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې. هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت. 4,000 کاله پکې تیر شي. وای زرګونه خوشحالی دی د یو ساس کې د غم نه قربان شي. عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده، پویم نشي او پې وخت تیر شي. او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي 100 کاله خوشحالي دی بیا هېرئ. ته بړه کې وې چې تا خوشحال لا کله وي.